الرحيم سورة الرحمن مکی سورت ده او اتاوی آیاتونه لري او درې رکوګانې لري. سورة رحمان پدې کې الله دا مسله بیانې سي برکت ورکون کې صرف یو الله ده. تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. اول رکوع کې الله مسله د توحید بیانې او یا اول رکوع کې الله جل جلاله دنیوي نعمتونه بیانې او دویم رکوع کې الله تخفیفات بیانې او یا دویم رکوع کې الله جل جلاله اخروی نعمتونه بیانې او دریم رکوع کې الله جل جلاله اغا ترغیب بیانې او یا دریم رکوع کې الله بعضی انعامات بیانې. اول رکوع کې د سورہ رحمان الله دا مسله بیانې سے تعلیم دی قرآن. الله قرآن کریم تعلیم ورکو خلق انسان وکړه دې تعلق عالم اسفل سره ساتي او د قرآن کریم تعلق اعلی سره ده. الله جل جلاله فرمایي چې خلق اسفل سره نجم و شجر میں پیدا کړی دي او تعلق اعلی سره قرآن کریم میرا لګلای ده. زمانہ دې سورت قبل الهجرت ده. مکی سورہ داکار سے ابن عباس ترجمان القرآن لکلی دی یو قول را دا مدنی سورت دا خو امام احمد رحمت اللہ علیہ پا مسند احمد کے دی اسماء رضی اللہ تعالی اور روایت نقل کی سما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکتل سی حجر اسود تبولالو دا سورت بے ویلے حجر اسود ته بولاړو او دا سورت دی ویلې نو پته ولګېدل چې دا سورت مکی سورت ده. حالت فرشی کې دا سورت 55 ده. حالت عرشی کې 19 سورت ده. نازل شوی ده پس د سوره رعد نه مخکې سوره دار نه مخکې سره ربط ښکارا ده. یو ربط خدا دا مخ کی اللہ ویلے سی وان شق القمر پیغمبر و مجزی بیانو سو سی سپگمی سیر سولا ایدی صورت فسر کی اللہ فرمائی الرحمن علم القرآن. رحمان ذات رحمو کا قرآن کریم راولے گا دی اللہ پر رحمتونو کی لوی رحمت قرآن کریم را لے گلو دی ربط دا. یا مخ کی صورت کے اللہ فرمائل بل الساعت موعدهم قیامت د دی وعده دا او قیامت ډیر تاریخ دا او د دې صورت کې الله تعالی د هغه تفصیل بیانوي. نو سابق صورت مجمل سو ده تفصیل سو یا مخ کې الله بیانو ک ان المتقین فی جنات و نهر متقیان په جنتونو کې نهرونو کې وي او دې صورت کې الله فرمایي یاغه تفصیل الله کوي. صورت تا سورہ رحمان وای د قران کریم عروس ده ناوی ده د قران لكل شيء عروس وعروس القران الرحمن. او دا سورت سے کله نازل سو امام رازی لکلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل و آل تمکی خواہ کی قریش نازل دا صورت بسوک پی تلاوت کی. دیر خستا ناشنا الفاظ دی صورت. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا سوچت کو یا رسول اللہ انا پیغمبر پاک چپ سو بیا ویل سوک بی تلاوت کی بیا غا ویل ویزب بیا رسول اللہ چپ سو درم کرت بیا رسول اللہ فرمائے سوک بے تلاوت کیا اگر بیا ویلے آنا نبی اصحاب ورسا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه الرحمن علم ابن مسعود ورغه والرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان او دا بیان کی لګیا دا ابو جیل سے پراجک سا فلتمه لتمه شدیدتا یو داس سخت سپیړه ورکړه سید ابن مسعود دی غوګونو نه وینه روانه سوله او لګیا دا جبرئیل امین راکات کیږي او ابن مسعود رسول الله تراغی او تکلیف حالت کې دا جبرئیل امین راضی او خان دی پیغمبر پاک ورته جبرئیل هاذا اوانو دوی دا خندا وخت دا ته خان دی ابن مسعود په سپیړه واله ده او ته یا رسول الله ته خبره زبل خبره ته خان نه وای څنګه وای لوح محفوظ کې ماو قتل سوندا ابن مسعود په د باندې سپوري 2-3 کال ورستو او دنه بسر کټکې لګیا ده او دغه غوغ نه په وین راغلی دا او د دې ابو جیل پزه کې بتارا چې او رسول الله ته بسر را کش کاږي خان د مزه کوي او ما چلو سه ابن مسعود بدن نه کمزور ہے ابو جیل نه سر پر کې لګیا دا او بیا غ سر وړای نسی او تار په کیا چې رسول الله ته را کشکاږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه جبرئیل بدر کې ورته خال یو د کاته کنا نه ناشنا سورت ده بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن خدای رحمان ذات الرحمن الرحمن ذات رحمک سرحمک علم القرآن قرآن کریم خود خلقتا خلق الانسان انسان پیدا ک علمه البیان بیان ورته خود بیان ورته خود دې ځکه اعتراض راځي اعتراض دار راځي سی پیدایش د انسان خو مخ کې دا او قران کریم دلته الله مخ کې کړ اول انسان پیدا کیږي بیا قران زده کوي او دلته چې کوم د الله اول قران مخ کې کو به انسان ورستو پیدایش ورستو ذکر کړ جواب دا صدا ترتیب وجودی نه دا ترتیب غایی ده مطلب دا څه كأن الإنسان خلق لأن يتعلم القرآن انسان الله دې لپاره پیدا کړی چې قرآن زده کی لوی مقصد دی انسانانو د پیدا کېدو هغه قرآن کریم زده کول دي نو ځکه قرآن کریم مخکې کړ الله و انسان داستا پیدایش دا څه ضروری شی نه ده ضروری او بل څه د هغه د قرآن زده کول دي ځکه الله قرآن مخکې کړ الرحمن الرحمن ذات رحمک علم القرآن قرآن کریم خود نوکل انسان تا خلق الانسان انسان پیدا کړ علمه البیان بیان ورته خود بیان څه ته ویل کېږي تقریر ته ویل کېږي علماء ذکر لیکي مل انسان لولا اللسان چا سره سبنی اغم لاس انسان ده المرء مخبون تحت لسانی انسان ټول کمالات زبلاندې دي لسان الفتى نصف و نصف فؤادی زهیر وای انسان نیم ده نیم زبر او نیم عقل ده او عقل او زبر ستنواخل فلم يبقى الا صورة اللحم والدم اسی غوخوینه بیا پاتیسی علمه البیان الله تعالی بیان ورته خود اظهار ما فی الضمیر اظهار ما فی الضمیر الشمس والقمر الله تعالی فرمایي الشمس دمر والقمر سپوږمۍ بحسبان دا پخپل لنګ باندې روان دي پخپل هغه مدار روان دي دیو جنا خلق لیکي وای کله غوند د اسپنګمې راکاته سي
د خپل مدار نه لغون راکاته سي نو په دنیا کې به یو میوه په خاونه ویني ټول به کچای او کدا المر د خپل مدار نه لګ راکاته سه نو دنیا کې به یو بوټم روغونه ویني ټول به وچسي دې دواړو مابین کې الله یو لینک پیدا کړی دا او یو ربط تا هغه ربط په اندازه باندې الله برابر کړی دی والنجم والله تعالی و نجم ستوري وشجر ونی یسجدان الله تعالی و داس کوم د سجدا کې سجدا سمانا الله تعالی و د فطری قانون تابع دي فطری قانون تابع دي دا مطلب څه یسجدان معنا خپل وظیفه ادا کوي والسماء الله تعالی فرمای اسمان رفعها او چت کړه دا غیلر الله ووضع الميزان او الله تعالی اخذ میزان الله تطغوا فی الميزان ستاسو تنقص مکوې په میزان کې ووضع الميزان مناس عدل میزان الکائنات الله د مخلوقاتو په میزان کې انصاف کړی دا یا ووضع الميزان امر بالعدل الله تطغوا فی الميزان ستاسو تجاوز مکوې په میزان کې واقیموا الوزن او قائم کی ترازو بالقسط فانصاف سرا قسط مراد انصاف ولا تخسروا الميزان او تاسو مکوي حق دی یو کس لا تنقصوا حقوق آدم والارض وضعها الله تعالی زمکه پیدا کړی ده للانام مخلوقات د پاره فيها فاكهة پاغي کې میوه دي والنخل کجور دي ذات الاقمام خاوند پوخونو والحب ذو العصف الله پیدا کړی دي دانه وذو العصف خاوند بوس والريحان او الله تعالی ګلان یا ګلان نه مراد بچي حدیث کې راځي الولد ریحان الله بچی دی الله تعالی ګلان دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم انعامات دی ربان دی تاسو تکذیب کوي فبأي آلاء ربكما فكم انعامات دی رب تکذیب کوي دا ربكما تسنیه راوړ تکذبان بیا تسنیه راوړ ځکه اشاره انسانانو پیرانو ته ده دیرس کرته دا جمله دی صورت کې راغلی ده امخ کې صورت کې الله تعالی سے کم ده ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الته متعدد بار راوړی و دلته الله تعالی دا متعدد بار راوړي الله خلق الانسان فبأي آلاء ربكما تكذبان دیرس یا یو دیرس کرته دا جمله راغلی ده او پدې کې تاکید او مبالغه ده او مفسرین لیکلي چې کم سره دا خبره واوري وینکو ته اوریدونکو دواړو ته هغه د لدین ورستو وای لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد الله په یو شی د نعمتونو ستا تکذیب نکو الله ستا د پاره حمد ده خلق الانسان الله پیدا کړی مو د انسان من صلصالین پیدا کړی د انسان من صلصالین د هغه خټي आवाज والانا دلته صلصال ویل صلصال او په سوره آل عمران کې ویلي تراب خاور نه پیدا کړی ده سوره صافات کې ویلي من توین اللازب هغه خټه نه پیدا کړی ده ستار لري په سوره هجر کې ویلي من هما مسنون
بدبوی خټه نه مې پیدا کړی ده ورته اول خاوره وه او بیا خټه سوله او بیا له هغې نه سې وچه سوه اواز والا خټه جوړه سوله ټوله خبره یوه ده خلق الانسان الله وایي موږ پیدا کړی د انسان من صلصال د هغه خاورې نه له صوتون چې هغه اواز لري کالفخار په شان د کودڼي وخلق الجان الله وایي موږ پیدا کړی د جان ابوالجان من مارج د هغه اور نه خالص اور نه من نار خالص اور چې دوب پکې نه وي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم انعامات در ربان تاسو تکذیب کوي رب المشرقین و رب المغربین رب د مشرقین او رب د مغربین دی رب المشرقین و رب المغربین سورہ مزمل کی مشرق راوڑ صافات کی جمع راوڑلا دلته تسنیه راوړله اشاره یو ده ډایرکشن او جهات یو ده موسمونو په اعتبار سره دو کرته تاویږي او هر ورځ کې ځان ته تاویږي رب المشرقین و رب المغربین الله رب د مشرقین دا او رب د مغربین دا فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم انعاماتو دې رب تاسو تکذیب کوي مرج البحرین الله روان کړي دي دوه دریابونه یلتقیان چې هغه یو بل سره نه ګډیږي بغیر د اختلاط نه مخکې دا مسله کړې وه چې کوسټو لوی ساینسدان ده عیسائی مذهب والا سړی ده ټول عمر ریسرچ او تحقیق وکړ کوسټو بیا مسلمان سه هغه وایي چې ما بحیره روم او بحیره اوقیانوس کې او جنوبي ساحل مراکش خوا کې ریسرچ او تحقیق وکړ چې دا دوه دریابونه ولې سره نه یو کېږي یو دریابي او دوه لینۍ سره دوه قسمه اوبه رواني و بیا ما ویلی چې د اوبو کې ما وکاته حیاتیاتی او کیمیاوي اعتبار سره هغه اوبه فرق لري او دواړه اوبه په 1500 ډیګري زاویه باندې یو په بل وینه ورځي خلکیږي نه او دوه قسمه ځناور پکې دي یو قسم یو بل قسم یو جاندار او غیر جاندار نو بیا یو مسلمان ته قران کریم دا آیات خو ده ویلا کما ټول عمر په دې تحقیق وکړه او الله تعالی مخکې ویلي دي هغه بیا کلمه ویلې مسلمان سره بیانو مخکې تفسیر کړی ده بیانو ما برزخون ما بین د دې کې او لکیره ده لا یبغیان سن سره ګډیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان سودی کې یو کوی ده دوه قسمه اوبه پکې دي دوه قسمه پیپونه راختلي او دیو اوبو یو مالک ده او د بل اوبو بل مالک ده یا خروج منو ملولو راوزی د هغې نه ملغلرې والمرجان او مرجان دا لولو تریخ سمندر نه راوزي تریخ نه خو دلته دا الله تعالی تقریبا دا خبر وکړه یو یا علامه شنکتی لیکلی دی چا ویلی تریخ سمندر ناراضی دا خوګو بونم راضی فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم انعامات ربان تکذیب کوي وله الجوار المنشآت الله د پاره کشته دي المنشآت سیغه پیدا سوي دي سفر د پاره کل اعلام کل جبال ضخمه لکه لوی لوی غرونه فبأي آلاء ربكما تكذبان
کل من علیها پان الله دا ټول بپانی کیږي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او باقی بپاتی اغه ذات درفستا سی خاوند عزت او انعام ده فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات سوال کی اغه سو چې اسمانو زمکو کې دي کل یوم هو فی شان الله هر ورځ نوی شان کې ده فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم انعامات در رب باندې تکذیب کوي سنفرغ لكم ايها الثقلان الله زرد من بقادر او پستا سو پیسا باندې او ثقلانو فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم انعامات در رب باندې تکذیب کوي فکم انعامات در رب تکذیب کوي یا معشر الجن او ټوله دي پیریانو والانس او د انسانانو ان استطعتم کتا سو طاقت وی ان تنفذوا ستا سوزي من اقطار السماوات د اطراف د اسمانو زمکونه فانفذوا زي لا تنفذون الا بسلطان تاسو نسي وتله منګر په دلایل سره قدرت سره مخکې الله کائنات او تذکرہ وکړه اوس الله دی آیات کې ترغیب ورکړ تحقیق د کائنات ته سیاله کدان مر اوس په مې ما پیدا کړی دی کې تحقیق وکړه صرف دانه سلمر هغه پیتاوی تکین او ځان په توت کې دا معنا سوال مولا یعقوب والا لیکلی و امر د تعجیز ده امر د چاره تعجیز امر د تعجیز نه ده امر د ترغیب د فانفذو وګوره خلق سپمې ته وختل مریخ ته وختل ا د قران کریم نامات پته ولګی د سلا فانفذو امر د تعجیز نه ده امر د ترغیب ده الله وی شیان پیدا کو تم خزا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان علم تفسیر کې وقاعده ده التکرار فی القرآن او کتاب ده جلد 2 صفحه نمبر 702 التکرار فی القرآن هغه کې لیکلي دی وقد يرد التکرار لتعدد المتعلق کله کله قران کې تکرار راځي د تعدد د متعلق د فاره الکه انعامات دیرس یو دیرس انعامات بیانېږي نو دیرس یو دیرس کرات الله تعالی فبأي آلاء ربكما تكذبان دا کلام راوړي قد يرد التكرار لتعدد المتعلق التکرار فی القرآن جلد صفحه نمبر 702 یرسلو علیکم عشوا نو دې کې تاسیس ده تاکید نه ده ځان ته په ای آلاء ربکما تکذبان یو انعام سره راځي یرسلو علیکما الله ورا لګولای سی پتا سو شوازن اور من نار دی ورنا شواز لمبا ونوحاس اویل سی تامبا فلا تنتصران امداد بستا سنکیگی فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء أكل سيسيري آسمان فكانت وردة أغب وليسي سرا
کدیان پشانت دی آغا سرمن سے آغا سر رنگ دی ورکڑی فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم انعامات در رب تاسو تکذیب کوئی فیومئذ لا یسأل توبه دا سرواله بم دی خدای دی ویری ښا مولانا ارسلان اختر یو کتاب لیکل عذاب الہی کی تصویری البم عذاب الہی اول ته یو تصویر ورکړی دی چې یو سړي سترګې له وینو ډکې دي داسې ګوري وایي دا اسرائیل علیه السلام ته ګوري زنکدن ټیم کې غم د وجه نه کله سترګو کې وینه راسي دي خطرې د وجه نه او هیبت د وجه نه نو دا سرواله دا د خطرې له وجه نه راځي دا کتاب واخلئ ډېر ښایسته کتاب د عذاب الهی کې تصویري البم شته در سره کتلې ده او لیکل ده ټول چې دا زنکدن کې خلک توبه مې د خدای څخه مصیبت راځي مر نه پس څخه مسخسوي دي شکلونه چا خنزیر اوختي دي هغه یو کارخه کړه ده چې تصویر اغسته ده اټیک دا غمخ باندې چلیفي کش کړي د شریعت حکم بیا متوجه نه کیږي چې تصویر خو ناروا ده نو خلکو د فارغ غټ عبرت ته ورته ګوري لوی عبرت ده وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ فَدغه ورځ به سوال نه کیږي عن ذنبی د ګناه د دنه انسان د انسان او نه پیرینا اوله کبل ځکه خرازی کنه لتسالون ورته سوال د دې نه کیږي چې ګناه دې کړو او کړي نه وکړي دې سوال کیږي ولې دې کوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون پیزاندل بس مجرمان بسیماهم پالامو سرا فیوخذو نیولی بسی بالنواسی پنواسی سرا علاکه دیزه تسوی نواسی ناسیه او د شاته سر تسوی قزال غټ قاف سره دا اصطلاحات دا بس دکې مرګریا خي طرف تسوی پودی ایمن چپ طرف تسوی فودی ایسر سر په سلوري سو تقسیم ده ابو حنیفه زکه وایي چې سر سلورم ایسه مسه فرض ده کم دا ناسیه سو لکم دا فرض ده بقایا سر مسه سجده ده سنت ده نو ناسیه قزال فودی ایمن فودی ایسر فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي ورطوب إلى سيدا جهنم غدا يكذب بها المجرمون تكذب كو فدبان مجرمانو يطوفون بينها توابكي پما بين ديكي او پما بين دا گرم اوبو کې آن سخت گرمی اوبو آن دا یو بل چینه ده جهنم نه بهر انتهایی زیاته گرم چینه ده فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم انعامات درب باندې تاسو تکذیب کوئ ولمن خاف مقام ربه جنتان هغه څوک چې ویریږي د الله د مخینه جنتان دو باغونه به الله ورکوي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کومو انعاماتو د رب باندې تاسو تکذیب کوئ زواتا افنان الله تعالی وای زواتا خواندان بی افنانون دیشنوالی افنان جمع د فنده الکه سانګو ته ویل کیږي څنګه پیژنې کنه دی ونی خاخ شنه خاخونه بلري الله وای فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم انعامات د ربان تاسو تکذیب کوئ فيهما عينان تجريان هغه کې بچینی روانه بې زواتا سره تارا ولتا
افنان بیا تسنیه او یا نحات لکی افنان جمع ده جمع ولی راولا اور تو مرګره دا بداس سانګ نه لکې دی دنیا ایور گرین هر زمانہ کې هر ټیم کې بسوي شنه بې دلته ونه بشنه خو یو موسم پاسې ګوره بیا و چکلا کوي او جنت څنګه به همیشه شنه جمع ذکر اوړه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان التبا چینی روان بی دو قسم چینی یو تسنیم یو سلسبیل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة الله هر قسم میوه بی زوجان جوڑا جوڑا فبأي آلاء ربكما تكذبان الله کا سړی وای سي کاش کې اوس می پیور منډه کړي وای خدای دې نصیب کی فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش الله تکیا به ویلی په پرشونو باندې بطائنها من استبرق سی استر به د غټ اورې خمونی الک استر پیژنې کنا خلک استر خا کپڑا ورکی که خراب کپڑا خراب ورکی کنا خا ورکی برا ا دې ځکه غندب نه طالب راته ما ورځونه ما سات نو مرګي ته مولوی صاحب غصات کې و غنټه اخته دا سات وای ستغه ته غړی ته وای منګه برا طرف ته ظاهره وایو لاندې طرف ته سوای استر بای سي استر دی ورخه مسونو برا طرف به سي هغه الله نه ذکر کړي هغه رسول الله ذکر کړي حدیث کې پیغمبر پاک فرمای حدیث کې ظواهرها نور یتلالو ظواهرها نور یتلالو دی بلستر او دی کمبل ظاهری طرف با نوری پلکیږي بداسه پلاکا بکی هغه ظاهره حدیث کی ذکر دا او باطینه چرته ذکر دا قران کی ذکر دا الله تعالی فرمای بتواینها استر دی غیب من استبرق دی استبرق نه وجنل جنتین دان او نزدې به هغه دوا باغونه په نزدې کټ سره وجنل جنتین اے قرب الجنتین نزدې بس هغه دوا باغونه دا په نزدې کټ سره جن میوه تم وای مرګریا جن شکولو تم وای ما ته وګوري هغه عرب ډیره خبره کوي دا ان فی بستاننا نارنجنا من جنا نارنجنا فقد رنجنا ان فی بستاننا نارنجنا زمون په باغ کې څه شی دی نارنج من جنا نارنجنا سوق سشلی نارنج فقد رنجنا من په خپکیګو نو جناش کولو تم ویل کیږي نزدېکت تم ویل کیږي دواړه معنی د تصیری فبأي آلاء ربكما تكذبان فإن قاصرات الطرف التبا ببياني كتنظر والا قاصرات الطرف الطرف معنى مصدر د مرګریا الله التبا ببياني نظرون به کتي حافظات النظر حسن بصری به فرمایل ولسنا بتوافات فی الاسواق دا باغ خزینی سی هغه په بازارونو کې ګرځي مثلا پوښتنه کنا هغه خزې بنی چې په بازار کې ګرځي یا په خیمو کې ناشتي الله تعالی فرمایي فی ان قاصرات الطرف الله تعالی فرمایي هل تببی بیانی کاته نظر والا الک الله خالق د کائنات د خلقو هغه مزاج ورته معلوم ده هر سړی دا غواړي چې زما خزه دې څه شي وي پردنا کدي حیانا کدي چاته دي نه ګوري فیهن قاصرات الطرف دا تببی بیانی نظرونه به کاتای لم یتمسن نو هغه به نه ګوري انسان ته
یا نبی مسکر هغې لره انسان قبل مخکې د دې نه ولا جان او نه پیریانو فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم انعاماتو د رب تکذیب کوي تاسو او حسن کې بسنګي کأنهن الياقوت فسروالک بداسی لک یاقوت والمرجان او زیړوالک بداسی لک مرجان عربو با هغه سپینواله خوخو چې سور او زیړ بو او عجب هغه حسن غواړي چې سور او سپینی نو بیا ته سره ولګو بیاز عجمو د پاره فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نه د جزاء د توحید منګر جنت تا نه د جزاء د عمل حسنه منګر جنت تا فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان او ما سوا داغون نور دو جنت بی الکه جنتون سودی چاته یاد دي کنه ها اته حدیث کې اته راغلی او قران کې سور راغلی ولمن خاف مقام ربه ومن دونهما دو سلو قران کې سور راغلی حدیث کې سور راځي اته تصدیق بسنګ کو او ته هر جنت دو دروازې لري نو اته سو کنه فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان اسودتان تکتور بین شنوالنا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان چنيبي ندوا خطانه او شندل بکی پاولیا او د الله اتندخو على اولیاء الله العنبر والکافورا دی خدای په دوستانو به مش داسې شیندي چینه به فواره جنت کې فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم انعامات رب تکذیب کوي فيهما فاکهات التبسکم دمیوی وی ونخل کجور بی ورمان انار بی حسن بصری وای حسن بصری وای نخل او رمان دام میوه ده څه شی ده لکه یو سړی قسم وخوري چې میوه به نه خورم او کجور یې وخوړه یا انار وخوړ حانس ده او حسن بصری څه وایي حانس ده نو موږ ورته هلکه دلته خو عطف راغلی ده عطف خو تقاضا د تغایر کوي وای دې ته ویلی کېږي عطف د تخصیص بعد التعمیم څه شی بعد التعمیم او ابن عباس او ابو حنیفه وای نه دا عطف د عطف کې تغایر ده مسله دا ده چې انار دا میوه ده او دې کې ډوډۍ ده که یو سړی قسم وخوري زه به میوه نه خورم او انار یې وخوري یا کجوره حانس نه ده ځکه دا میوه نه ده په میوه سړی مړېږي نه او په دې باندې مړېدل هم راځي دا معنا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإن خيرات الله دا تبسکم د خزوی حسان خيستا اخلاق والا فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم انعامات در رب باندې تاسو تکذیب کوي الله تعالی فرمایي حور بی مقصورات پټه بالخيام پخیمو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان الک خزه سو قسم دي درې قسم دي یاد ساتيخه یو مستورات دي څه شي دي سیاخ په ساتر کې لکور نو وځي خو په ساتر کې وځي یو مکفوفات دي څه شي مکفوفات هغه خزه ته چې سره لکور نو وځي لکه بیبي سودا فرمایي بیبي سودا غالبا دا چې د پردي حکم راغی
هغه له کور نه راوتلې حتی خرجت جنازته یاغي جنازه له کور راوتله دې ته ښځه وایي مکفوفه دې ته وایي یا لکه بیبي فاطمه چې کله مړه سوه وصیت یې وکړه چې زما جنازه به د شپې کوئ کله به یې کوئ د شپې به یې کوئ چا ورته دا ولې وایي دا دې دپاره چې زما د هغه بدن نه بره کم صادر لګېدلی پاس کفن نه بره هغه هم پردی سړی ونه ویني او بیا موږ تاسو پښتنو کې دا یو رواج د په اکاډ باندې داسې لرګي ترلو ای که نه د ښځو په اکاډ باندې موږ دلته کټ داسې جوړ کړی چې نارینه او زنانه دواړه باندې کپاس ده خو بعضې چې داسې کټ نه وي نو بیا بره پرې لرګی وتړي په ښځه او بیا څادر پرې واچوي دا د بیبي فاطمې سنت دي دا دې وصیت کړی چې ما په کټ به داسې لرګی تړی او درېیم قسم شاملات ښځې دي څه شی شاملات خو پېژنئ که چې سر الله خدا توبه استغفر الله فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن انس نبي مسکړي هغه لره انسانانو ولا جان او نه پیریانو فبأي آلاء ربكما تكذبان دي زروبي کې دا واقعیا صحیح و ما تاسو ته مخکې حواله درکړه او کورو کې زنانه او ته وایي چې دا دوه سورتونه ډېر وایي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس زنانه خوارې زروبۍ کې خاون به کار ته لاړ او پیری به د خاون شکل کې ورته راغی دې زروبۍ کې دا واقعه شیخ سیف الله د کوټ والا التعلیق المحمود کې لیکلي او حواله په مفتی فرید ورکړی هغه نه مونږ اورېدلي بیا زنانه راغله زنانه به چې خاوند بېګۍ راغی ټوله ورځ کور کې وي هغه ورته زه خو اوس له کاره ستړی راغلم وایي نه ته خو ټوله ورځ دلته ناست یې چای دې څکو دا دې کول دا دې کول به قسم وخوړ زه خو نه وم پردی سړی به قسم ده هم ته به وي همدغونې کالي همدغسې سترګې به وي همدغه ده ځکه د پیریانو کې بعضې بدمزه به وي هغه د انصاف په شکل ځان واړوي بد عمله وي بیا هغه سړی مفتي فرید صاحب ته راغی چې حضرت داسې مسله پېښه ده کور کې هغه ورته یې ښځې ته دې ووایه چې قل اعوذ برب الفلق د دې ویر دې کوي هغسې شروع کړه هغه نه پس بیا بند صاحب پیروي نو لم یطمثهن جما به نه یې کړې هغې سره انسانانو نه جناتو فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف تکیه به وعلی په بالښتونو باندې خضرین شنه و عبقرین او نفیس ښایسته عبقري هغه څیز ته ویلی کېږي دلته ورته هغه وایي دا سمپل وایي څه ورته وایي یو کارخانه چې یوه دوا وباسي نو اول یو سمپل و هغه بیا اعلی څیزي هغه شی به وي حسان ښایسته فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك برکتناک در انون درفستا خاوند د جلال او د اکرام ده سوره واقعه مکی سورت ده او شپږ د آیاتونه لري او